بسم الله الرحمن الرحیم. درنو عزیزانو سلام، هیله د روغ او جوړ وي. دا د زه حبیب الله بختیال د ټولنیزې روغتیا مبلغ ستاسو په درانه چوپړ کې یم له یوې نوې موضوع سره. او دا موضوع د واکسین په اړه چې واکسین څه شی دی او څنګه د ناروغیو مخنیوی کوي، څنګه موږ د واکسین په تطبیق سره د ناروغیو څخه ځان خوندي کوو او یا خپل ماشومان خوندي کوو. په نننۍ په دې ویډیو کې به تاسو ته د واکسین په اړه معلومات درکړو، دا چې واکسیناسیون څه ته وایي او کومه لړۍ دی. د فعال معافیت په اړه به تاسو ته معلومات درکړو، د واکسین ارزښت په اړه به یو څو ټکي درته بیان کړو، او دغه راز د ماشومانو د واکسین کارت په اړه به معلومات درکړو چې څه ډول معلومات دي پکې او څنګه باید پر وخت تطبیق شي، ځکه دا یو مهمه پروسه ده او د ماشومانو د مړینې کچه راټیټوي په ټولنه کې او په راتلونکي کې د وژونکو ناروغیو مخنیوی کوي. خو مخکې له دې چې دا معلومات پیل کړو له واکسین څخه، بیا هم یادونه کوم چې که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیوګانې لایک او تر نورو دوستانو شیر کړئ په خواله رسنیو کې او تر نورو دوستانو یې ورسوئ. راځو د ناروغیو مخنیوي او درملنه په مقدماتي ډول تاسو ته معلومات درکوو ترڅو تاسو د واکسین پر موضوع پوه شئ او دا معلومات درته وړاندې شي چې واکسین څه ته وایي. دوستانو، موږ د روغتیا خوندیتوب لپاره یا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دې لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شو، یو لړ اقدامات له مخکې په پام کې نیسو او هغه لارې چارې تطبیقوو، لکه د حفظ الصحي خوندیتوب ته پاملرنه ده چې له دې لارې د ناروغیو مخنیوی وکړو، د مغذي خوړو له لارې د ناروغیو مخنیوی کوو ترڅو زموږ بدن تندرست واوسي، د پاکو صحي اوبو ترلاسه کول او د هغوی په بدن کې د هغوی بشپړتیا ته پوره پاملرنه. دغه راز نور فزیکي فعالیتونه لکه څنګه چې په طبابت کې یو متل دی چې ژوند حرکت دی او حرکت صحت دی، نو د فزیکي فعالیتونو له لارې موږ پر ناروغیو د اخته کېدو څخه مخنیوی کوو، د وزن د اضافه والي په برخه کې د وزن مدیریت کوو، خوراکي رژیمونو ته پاملرنه کوو ترڅو په ناروغیو ګواښونکو ناروغیو باندې اخته نه شو. دغه راز نوره ګڼې لارې چارې دي چې د هغوی مهمو تدابیرو نیولو له لارې موږ خپل روغتیا خوندیتوب لپاره له مخکې له وړاندې تدابیر نیسو. واکسین هم یو له دې ډول حل لارو څخه دی، یعنی واکسین زموږ په بدن کې د ناروغیو د مخنیوي لپاره یو معافیت، یو خوندیتوب تشکیلوي ترڅو موږ په راتلونکي کې په ناروغیو باندې اخته نه شو. وروستی ټکی دا چې په دې برخه کې د درملو له لارې د ناروغۍ پر مهال موږ د ناروغۍ مدیریت کوو او دغه چاره پر مخ وړو ترڅو هغه ناروغۍ زموږ له بدنه ووځي. او په همدې ډول که چېرته یو څوک د ویټامینونو کمښت سره مخامخ شوی وي او دغه نښې نښانې په ځان کې وویني، هغه ویټامینونه مصرفوي ترڅو په ناروغۍ د اخته کېدو او دغه کمښتونو د بشپړتیا لپاره کار وکړي او هغه تدابیر ونیسي. نو دا هغه څه و چې د واکسین په تړاو تاسو ته معلومات روښانه کړل. یعنی واکسین هم دغه تدابیرو ته ورته یو روغتیایي تدبیر دی، یو روغتیایي حل لاره دی چې له وړاندې نیول کیږي. واکسین څه شی دی او څنګه رامنځته شو؟ په دې باندې پیړۍ وړاندې کلونه وړاندې څېړنې شوي دي. ایډوارډ جینر او لوی پاستور د واکسین نظریې مخکښان بلل کیږي. دوی په دې برخه کې ډېرې څېړنې کړي دي، د مایکروبیولوژي په برخه کې ډېرې څېړنې کړي
او دغه راز د امراضو د کشف په برخه کې اډوارډ جینر دا کشف کړ چې د غواګانو هغه لوشونکي چې له غواګانو سره د تماس له امله د غواګانو په تڼاکو یا دانو دغه ناروغۍ اخته شوي دي او دا ناروغۍ تیره کړې ده نور نو په انساني مرضي تڼاکو نه دي اخته شوي او نه اخته کېدل چې دې لاسته راوړنې یا کشف څخه وروسته په طبي علم کې د بدن معافیت رامنځته کولو برخه کې ستر پرمختګ وشو یعنی لویه لاسته راوړنه وده او د ناروغۍ مخنیوي لپاره د خوندیتوب او واکسیناسیون لړۍ له همدې ځایه پیل شوه یعنی بنسټ یې له همدې څېړنې او د هغې له پایلې کېښودل شو موږ هم په ټولنه کې دغه معمول دی چې یو څوک مثلا د شري ناروغۍ تیره کړي یو ماشوم وای ماشوم د شری ناروغۍ تیره کړي په راتلونکي کې نه پیاخته کیږي دغه راز توره ټوخله که څوک تیره کړي مثلا په ماشومتوب کې ډېرې ماشومان ترې اغېزمنېږي راتلونکي کې بیا نه پیاخته کیږي ځکه د دوی په بدن کې معافیت تشکیل شي او راتلونکي چیرته چې دغسې وایروس سره مخامخ شي نو هغه تشکیل شوی انټي باډي په وړاندې مبارزه کوي او ورته شناخته وي نو په همدې خاطر هغه عکس العملونه چې په لومړي سر کې ښیي هغه عکس العملونه نه ښیي او په عادي ډول تیریږي موږ تاسو د کورونا رامنځته شوې وبا چې یوه نړیواله ستونزه وه دغه تیره کړه یعنی په اوس وخت کې موږ له دغو ناروغۍ سره نه مخامخ کیږو البته په اوس کې ځینې جوړښتونه ځینې ډولونه په ټولنه کې په گردش کې دي په دوران کې دي مګم په ډیر عادي ډول د یو زکام په ډول په خلکو کې رامنځته کیږي او تیریږي واکسین څه شی دی واکسین یو میکروب یا وایروس مړ شوی یا ضعیف شوی دی چې دغه وایروس او میکروب ناروغۍ رامنځته کوله همدغه ضعیف شوی یا مړ شوی دی د ناروغۍ زیږونکي سرچینې څخه اخیستل شوی او بیا وژل شوی دی یا نیمه مړ شوی دی یا نیمه ضعیف شوی دی او واکسین ترې نه جوړ شوی او یا د ناروغۍ زیږونکي بدن یوه برخه ده چې په ځانګړو پروسیجرونو سره ترتیب شوی دی او ساتل کیږي او بیا انسانانو ته تطبیقیږي په ټولنه کې واکسین له ژوندیو وایروسونو څخه په ځانګړو لابراتوارونو کې په پیچلو طبي پروسو سره جوړیږي او بیا یې د لیږدولو او ساتلو او تطبیق لپاره ځانګړي تدابیر نیول کیږي او عملي کیږي لکه څنګه چې موږ تاسو په ټولنه کې وینو چې د پولیو واکسین پر مهال ځانګړو صندوقونو کې خوندي ساتل کیږي دغه واکسین البته د دوا په نسبت چې د خوندیتوب یو څه ستونزمن دی یعنی ساتنه یو څه ستونزمنه ده هغه ځانګړي تدابیر دي چې باید ورته ونیول شي که چېرته ځانګړي تدابیر د ساتنې په برخه کې ونیول شي او دغه راز د تطبیق برخه کې نو کیدای شي هغه له 100% اغېزناکتیا یو څه راښکته شي یو 80% اغېزناکتیا ولري تاثیرات ولري یا 80% ولري نو د ساتلو برخه کې ځانګړي پاملرنه کیږي په ځانګړو لابراتوارونو کې تر ځانګړي د حرارت تر ځانګړي درجې لاندې ساتل کیږي واکسیناسیون څه ته وایي بدن ته د وایروس او یا ضعیف شوي یا مړ شوي میکروب داخلول په مناسبې طریقې سره د واکسیناسیون په نوم یادیږي یعنی د واکسین تطبیق ته او په پراخه کچه په موخنو سیمو کې د هغوی تطبیق د هغوی ساتل ده او د هغوی انسانانو ته د هغوی رسول د واکسیناسیون لړۍ په نوم یادیږي دا عمل د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل نه کیږي یعنی که واکسین تطبیق شي ناروغي نه رامنځته کوي خو د دې لامل کیږي چې د بدن دفاعي سیستم د ناروغۍ زیږونکي عامل سره د پیژندګلوۍ او شناخت له لارې د هغه لپاره داسې مواد رامنځته یا تولید کړي چې دې موادو ته انټي باډي وایي او کله چې د انسان بدن ته د ناروغۍ زیږونکي میکروب یا عامل دننه کیږي ننوځي نو د واکسین څخه رامنځته شوي انټي باډي پر وړاندې غبرګون ښیي او مبارزه ورسره کوي
او په دې ډول د ناروغۍ رامنځته کېدو مخنیوی کیږي چې په دې ډول معافیت یا خوندیتوب ته فعال خوندیتوب یا فعال یا اکټیو معافیت وایي. د واکسین ارزښت په اړه ویلی شو چې د واکسیناسیون له لړۍ له مخکې هر کال میلیونونه ماشومان له ناروغیو مړه کېدل، لکه څنګه چې زموږ ستاسو مشران یا هغوی چې ډیر عمر لري هغوی نه که چېرته وپوښتل شي په دې اړه نو هغوی وایي چې عادي شیري هم ډیر ماشومان وژل ځکه واکسین نه و او نه هم داسې د درملنې سهولت و لکه په اوس عصري وخت کې چې د اوس عصري خدمات چې وړاندې کیږي. او دا هغه ناروغۍ وي چې مخنیوی نه کیدو او ناشونی و، لکه پولیو یا ګوزڼ او په همدې ډول شری، ډډغمبوری، ټیټانوس، توبرکلوز او داسې نوره ناروغۍ چې اوس د دې لپاره واکسینونه رامنځته شوي دي او معافیت تشکیل شوی. خو د واکسیناسیون لړۍ په رامنځته کېدو او پراخېدو سره دا ستونزه حل شوه او د مرګونو ناروغیو مخنیوی وشو. د واکسین پراختیا برنامې ته یا چې مخفف EPI د Expanded Program on Immunization په نوم یادیږي چې دغه لړۍ په د افغانستان په ګډون په ټولو هیوادونو کې تطبیقیږي او د دې لړۍ پراختیا لپاره اوس هڅې تر هر بل وخت زیاتې شوي دي ځکه امکانات ورته زیات شوي دي. د پولیو په ګډون ګڼو ناروغیو لپاره ماشومانو ته واکسینونه تطبیقیږي او دا تر ټولو نږدې روغتیایي مرکزونو کې دي. په کلیو او بانډو کې هم دغه پروسه چټکه شوې ده او د خدمات شته. نو هیله ده چې تاسو ګران هیوادوال له دې فرصت څخه استفاده وکړئ او ژر تر ژره خپل ماشومان خوندي کړئ له ناروغیو او واکسین ورته تطبیق کړئ. هغه ناروغۍ چې د مخنیوي لپاره واکسین تطبیقیږي د عامه روغتیا د اساسي خدماتو څخه یو مهم عنصر د واکسیناسیون برنامې تطبیقول دي ترڅو په ټولنه کې د وژونکو ناروغیو مخنیوی وشي او په ټولنه کې د خلکو د صحتمندۍ کچه لوړه شي په تیره د ماشومانو ځکه ماشومان ډیر اغیزمنېږي له ناروغیو هغوی چې دغه ناروغۍ نه وي تیرې کړي ډیر ګواښونکي دي د دوی ژوند ته. دا ګواښونکي ناروغۍ شری دی، ډډغمبوری دی، روبیلا دی، ټیټانوس دی، نری رنځ یا سیل دی، توبرکلوز دی، انفلونزا دی، زیړی دی او شنه ټوخله ده، دفتري دی او همداسې دې ته ورته نورې ناروغۍ شته چې پر وړاندې یې د واکسین په تطبیق سره معافیت رامنځته کیږي او د یو ماشوم ژوند له لوی ګواښ مخنیوی کیږي. د عامه روغتیا د اساسي خدماتو په باره کې یو روښانتیا غواړم وړاندې کړم چې د PHC خدمات چې دي هغه لومړی هیلث ایجوکیشن دی یا د روغتیا برخه کې عامه پوهاوی یا زده کړه هیوادوالو ته دا باید ورکړل شي. دویمه برخه کې تغذیه ده د PHC یو مهم عنصر دی. دریم د ټولنې په کچه د وژونکو ناروغیو مخنیوی دی، هغه ناروغۍ چې په ټولنه کې معمول دي د هغوی له منځه وړل دي او پر وړاندې مبارزه ده. دغه راز واکسیناسیون یو د PHC مهم عناصرو څخه دی. د صحي اوبو چمتو کول دي او په دې اړه عامه پوهاوی دی خلکو ته چې څنګه صحي اوبه چمتو کړي. له هغې وروسته رواني روغتیا ته پاملرنه دی چې موږ په دې برخه کې تاسو ته معلومات درکړي دي په نورو ویډیوګانو کې. او دغه راز د غاښونو صحتمندۍ ته پاملرنه دی او دې برخه کې عامه پوهاوی دی چې د روغتیایي کارکوونکو له لوري ورکول کیږي په روغتونونو کې او دغه راز په د ټولنې په کچه په جوماتونو کې دغه ناستې جوړیږي او په دې برخه کې معلومات ورکول کیږي. او د کوچنیو جرحو یا ټپونو رامنځته کېدو مدیریت دی، د هغوی مانیټورینګ دی
یعنی په ټوله کې د عامې روغتیا د اساسي خدماتو چې PHC ورته وایي دغه په ټولو کې 10 جزء لري چې دغه ټولو ته پاملرنه کیږي او په ځانګړو ویډیوګانو کې به په دې برخه کې باید تاسو ته بیا په تفصیل سره معلومات درکو ترڅو دغه ټوله موضوعات تاسو ته روښانه شي. د ماشومانو د واکسین کارت دی، دلته ماشوم نوم پکې لیکل کیږي، پلار نوم پکې لیکل کیږي، مور نوم پکې لیکل کیږي، جنس پکې لیکل کیږي، یعنی هلک دی که نجلۍ، د زیږېدو نیټه پکې لیکل کیږي، عمر یې پکې لیکل کیږي چې څومره، او دغه راز د اړوند واکسیناسیون مرکز دی، د کلي نوم دی، د ولسوالۍ نوم دی او د ولایت د ښار نوم دی. دلته هغه ګڼه لیکل کیږي او شمیره لیکل کیږي چې په روغتیایي مرکز کې د هغوی په د معلوماتو په زیرمتون کې ثبتیږي او دلته هم هغه شمیرې یادونه کیږي چې ترڅو دا په ثبوت ورسوي چې دغه کس په دغه نمبر دلته واکسین ورته تطبیق شوی دی. د بل لوري ته د اړوند ټولو واکسینونو د تطبیق مهالویش دی چې دا بیا هر یو پکې دلته یادونه کیږي چې ماشوم ته کوم واکسین په کوم وخت کې تطبیق شوی دی او باید نور کوم په کومو مهالونو ورته تطبیق شي. په پای کې راځو د پوهانو د ویناو یادونې ته. پوهان وایي له عقل سوا بله ستره شتمني نشته او له ناپوه پرته هیڅ فقیر نشته، له ادب څخه سوا بل هیڅ لوړ ارزښت یا ارث یا میراث نشته او له مشورې پرته بل هیڅ پیاوړی ملاتړ نشته چې په دې برخه کې نبوي ارشادات هم دي. د ودې لپاره باید سختۍ وګالي، د پوهېدو لپاره باید ماتې وخوري او له ماتې تجربه واخلي، د لاسته راوړنو لپاره باید یو څه له لاسه ورکړي، ځکه وایي چې ګټه په تاوان کېږي. دا د ژوند تر ټولو مهم قانون دی. پرمختګ لګښت لري خو ارزښتناک دی. مننه عزیزانو له تاسو نه چې تر دې ځایه مو زموږ ویډیو تعقیب کړه. بیا هم په پای کې یادونه کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له دې لارې زموږ ملاتړ وکړئ او دغه ویډیوګانې تر نورو دوستانو ورسوئ. مننه، خوشحاله اوسئ.